ذکر با مدام د لا اله الا الله کهو دا غبوادا کهو دا غبوادا وای وای دا غبوادا کهو دا غبوادا ذکر با مدام د لا اله الا الله کهو دا غبوادا کهو دا غبوادا او دا غبوادا کهو دا غبوادا مونږه انسانان یو ټول خلی مسلمان یو ټول خدای باندې ډېر ګران یو ټول مونږه انسانان یو ټول خلی مسلمان یو ټول خدای باندې ډېر ګران یو ټول خدای چې خوشاليږي هغه کار به همیشه کوو دا غبوادا کوو دا غبوادا وای وای دا غبوادا کوو دا غبوادا وای وای ذکر با مدام د لا اله الا الله کوو دا غبوادا کوو دا غبوادا وای وای دا غبوادا کوو دا غبوادا وایو بریختیا مدام حقا فیصله مدام کړو به ان شاء الله مدام وایو بریختیا مدام حقا فیصله مدام کړو به ان شاء الله مدام هر یو خبره په دنیا کې پرختیا کوو دا غبوادا کوو دا غبوادا وای وای دا غبوادا کوو دا غبوادا ذکر با مدام د لا اله الا الله کوو دا غبوادا کوو دا غبوادا او دا غبوادا کوو دا غبوادا خدای است احسان منو ستا هر یو فرمان منو ستا کم پزن منو او خدای است احسان منو ستا هر یو فرمان منو ستا احکام پزن منو ستا شکر گزاریو عبادت به هم دستا کوو دا غبوادا کوو دا غبوادا وای وای دا غبوادا کوو دا غبوادا ذکر با مدام د لا اله الا الله کوو دا غبوادا کوو دا غبوادا او دا غبوادا کوو دا غبوادا حیز محمدی محمود یما امتی محمود کلی پاک نبی محمود ز محمدی محمود یما امتی محمود کلی پاک نبی محمود هر یو مسلمان کړي جنتی سوال درته دا کوو دا غبوادا کوو دا غبوادا وای وای دا غبوادا کوو دا غبوادا ذکر با مدام د لا اله الا الله کوو دا غبوادا کوو دا غبوادا او دا غبوادا کوو دا غبوادا وای 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 دا غبوادا کوو دا غبوادا دا غبوادا کوو دا غبوادا کوو ګرانو او خګو مینوالو د دې خولي حمد شریف سپارا سپیشل فارمایش کون کی رونه دي لکه هر یو ډیر ګران وړوکې محمد عمر او وړوکې ابوذر او وړوکې هشام او سپیشل فارمایش کون کی رور دی جناب زبیر جگری او دا کلام دی د جناب شاعر الحاج محمود محمدی المعروف محمود ستومان عظیم آباد منډان ضلع بنو او په اوازونو د ډیرو درنو او قدردانو نتخوانانو لکه هر یو ډیر ګران جناب ناتخوان حافظ انور فرید انکسار او ورسره د خوږ ملګری جناب حافظ ساجد رمضان معشوم